السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، تاسو د رزق په باره کې پریشانه یې یا د رزق په باره کې څه رکاوټونه وي، کاروبار بند وي او مخم نه ازادېږي، پیسې م لاسته راځي مګر په لاس کې ایسارېږي نه، په کور کې پریشانیانې دي، قرض دی، بې سکوني ده او مایوسي ده او ټول جنم په مشکلاتو سره تیریږي. نن به زه تاسو ته یو داسې وظیفه وښیم چې هغه د الله جل جلاله صفتي نومونه دي. یو داسې مجربه وظیفه ده چې په زرګونو خلکو د هغې امیدونه روښانه کړي دي. دا څه جادو نه دی، نه تعویض دی، بلکې د الله جل جلاله بابرکت نومونو په ذریعه باندې د الله جل جلاله نه مدد غوښتل دي، خپلې پریشانیانې پې حل کول دي. او یادو ساتئ، کله چې بنده په رښتوني زړه سره الله جل جلاله نه وغواړي، الله جل جلاله وله بندې دروازې کولاوي. زما محترمو عزتمندو، بعضې خلک داسې دي چې شپه او ورځ محنت کوي لیکن په رزق کې برکت نه وي، کاروبار چلیږي نه، نوکري ورته میلاو شي بیا ختم شي، په کور کې بیماریانې دي، قرضونو ورله سکون مکمل ختم کړی دی. بعضې خلک وایي موږ ډېر کوششونه کوو لیکن موږ له قسمت مرګرتیا نه راکوي. زما محترمو عزتمندو، یوه خبره یاد وساتئ چې رزق صرف محنت سره نه دی بلکې د الله جل جلاله په رحمت سره ملاویږي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي په ځمکه باندې داسې یو جاندار نشته دی چې د هغه رزق د الله جل جلاله په ذمه باندې نه، یعنی رزق والا صرف د الله جل جلاله ذات دی. او چې کله رزق رکاو شي یا پکې مشکلات پیدا شي، د الله جل جلاله دروازې ټکول پکار دي. زما محترم و عزتمندو، زه نن تاسو ته یو داسې وظیفه ښیم د الله جل جلاله په صفتي نومونو باندې مشتمله ده او ډېر طاقتور الفاظ دي. یا رحمان اغثنی، د دې مطلب دی ای بې حده مهربانه زما مدد وکړه، ما غني که. محترمو سوچ وکئ، هغه رب ته آواز کول دي چې هغه د سمندرونو په تeh کې مئی ته رزق ورکوي، اسمانونو نه باران وري، چې کومې بندې دروازې دي هغه کولاوي. الله جل جلاله رحمت ته آواز کوي. ډېرو خلکو دې وظیفې سره ډېر حیرت انګیز فیدې کتلې دي او ډېر داسې خلک دي چې کاروبارونه یې بند وي، الله جل جلاله وله لارې کولاو کړي دي. ډېر خلک په پریشانو کې او په مسایلو کې گیر دي او الله جل جلاله ته چې کله هم آواز کړی دی، الله جل جلاله ورسره د خپل غیب نه مدد کړی دی. چا سره د خوراک دپاره یوه روټۍ یوه نوڼۍ نه وي، لیکن الله جل جلاله ورسره دا ځای نه انتظام کړی دی چې د هغه ځایونو نه د دوی اړو ګمان نه وي. یاد وساتئ، اصل طاقت په الفاظو کې نه دی بلکې د الله جل جلاله په رحمت کې دی. زما محترم و عزتمندو، دا وظیفه ډیره آسانه ده، په توجه سره یې واورئ. یا رحمان اغثنی 314 ځلې ولولئ او د ذوالحجې په دې اولني ورځو کې که ولوستلی شوه ډیره به بهتره وي. د دې نه وروسته هم لوستی شئ. د الله جل جلاله رحمت ډیر وسیع دی، ځکه دا ورځې ډیرې قیمتي دي او اعمال پکې الله جل جلاله ډیر قیمتي کی. دا په هر ټیم کې کولی شئ، د ګرځېدو په حالات کې هم کولی شئ، زنانه د کور کار کوي هم یې کولی شئ، ګاډی چلوئ یا په آفیس کې یئ یا په بل داسې یو ځای کې یئ، په دوکان باندې یئ، په سفر کې یئ، هر وخت دا تاسو جاری ساتلی شئ. که ممکن وي اوداسه کې اوسئ او که اودس هم نه وي بیا یې هم کولی شئ. په اول او آخر کې 3 ځلې درود شریف ولولئ، بیا 314 ځلې دا ولولئ یا رحمان اغثنی. د دې نه وروسته بیا دعا وکئ، اللهم افتح لي ابواب رحمتك وارزقني من حيث لا يحتسب. ای الله زما دپاره د خپل رحمت دروازې کولاو که او ما ته د هغه ځای نه رزق راکه چې کوم ځای نه زما ګمان هم نه وي. زما محترمو، یوازې الفاظ دوراول ضروري نه دي، اصل چیز یقین هم دی. الله سره داسې خزانې دي او په هغه باندې موږ یقین وسات، داسې وواړو لکه یو بچی چې د خپلې مور نه غوښتنه کوي. په زړه کې یقین وساتو چې زما رب به ضرور ما ته راکوي، ځکه الله جل جلاله فرمایي
چې ما نه وغواړئ زه به ستاسو دعا قبوله کړم. کله کله پکې لږ وروستوالی وي، لیکن د الله جل جلاله په دربار کې انکار نشته. محترمو عزتمندو، د ذوالحجې دغه خاص ورځې او په دې کې د الله جل جلاله صفتي نومونه ډېر لوی طاقت لري. ممکن ده چې الله جل جلاله ستاسو په ژوند کې د دې وظیفې سره یو تبدیلی پیدا کړي. الله جل جلاله تاسو ته داسې ځای نه رزق دروازې کولاو کړي چې ستاسو په تصور کې به هم نه وي. نو مایوسه کېږو به نه. الله جل جلاله سره خزانې نه ختمیږي. موږ سره الفاظ ختم شي او خزانې د الله جل جلاله نه ختمیږي. ما محترمو عزتمندو، تاسو دا غواړئ چې رزق کې برکت راشي، کاروبار وچلیږي، قرض ختم شي، مشکلات آسان شي، د نن نه دا وظیفه شروع کړئ. یوه خبره یاد وساتئ چې الله جل جلاله څوک هم خالی جولۍ نه واپس کوي. الله جل جلاله دی زمونږ په رزق کې برکت واچوي، زمونږ مشکلات دې آسان کړي او زمونږ دپاره د رحمت دروازې موږ له کولاو کړي. آمین.